بسم الله الرحمن الرحیم. د فاست بوکس د سرافي سافټویر سراف سافټ د زده کړو او د ویډیوګانو په لړۍ کښې موږ او تاسو په دې برخه کې راځو د چیک د انټري برخه وایو. نهمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ او تاسو د چیک برخه وایو. چیک یعنې څه؟ کوم چیکونه چې تاسو ته د بانکونو لخوا څخه راځي، مثلا څوک چیک بوکونه لري یا پارچې راځي درته، تاسو هغه د یو چا د احمد یا د محمد په حساب کې ور جمع کوئ، دې ته چیک وایي. مثلا دا د چیک نمبر یا پارچې نمبر چې دی، دا د پارچې نمبر څو د چا په حساب کې ور جمع کومه، د فرضاً زه د محمد جان کریمي په حساب کې ور جمع کومه. څو کومه کرنسي راوړې د افغاني دي، 100 پیسې دي، 4.5 افغاني دي. په دا تفصیل باندې سیسو اسکین سوی کاپي د چیک دغه یو عکس راخلو او دلته ثبتوو، پکښې راپورته کوئ، دا ثبتوو. دا زموږ هغه چیک و، د ده په حساب کې موږ جمع کړ. دا چې کله چې چیک مثلا دا اوس په اجرا حالت کې پروت دی او دی نس کولی چې دغه خپله پیسې د چیک د دی وباسي، چې موږ دلته راسو محمد جان کریمي وایي حساب ته راسو د افغانیو ته، دی نس کولی چې دی دغه پیسې وباسي. ځکه دلته وایي چې پینډینګ چیک چې دی هغه 4.5 افغاني په پینډینګ حالت کې دی. دا سیسو دا چیک چې دا په پینډینګ حالت کې دی، په اجرا حالت کې دی، یعنی د دغه په ارزښت دی دا پیسې تاسو ته نور کوي. ځکه د خالي یو چیک راوړ دی، هغه معلومه نه دی چې پاس سي که نه سي پاس. که چیرې پاس یعنې پیسې تاسو نغدې کړلې، نو بیا دلته راځي تاسو دغه د چیک برخې ته راځي په معاملات ټرانزیکشن کې، او پر دا ځای باندې دلته کلیک کوئ، دی به پاس سي او اجرا به سي. سیسو بیا هم تاسو کولی سئ چې دلته د پیسې دغه د چیک د لارې چې دی انټر کړي دي، هغه پیسې هم دلته تاسو ورته اجرا کړئ. نو دلته به بیا دغه پینډینګ چیک چې دی هغه به صفر سي، یعنې دی کولی سي چې خپلې پیسې بېرته بیا وروسته وباسي. سخت مو انشاءالله الرحمن په خلاص دغه د چیکونو برخه ده. دی هم دغه رقم راپور لري، لکه وضعیت نه اجرا او اجرا چیکونه ماته ښکاره کړه، د احمد د محمود د کاتیر یې وضع ښکاره کړه، له دې تاریخ تر دې تاریخ پورې ماته هغه راپور یې راکړه. سیسو دغه و د چیکونو برخه.